د ودان ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. خوښ یم چې بیا د ودان ټلویزیون لارې تاسو سره مخاطب یم. نن مو په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب جان میلمه ده او ډاکټر صاحب سره په کابل کې یو د دفتر ته راغلی یو، د دې دلته یو مرکز د دې ته راغلی یو. دا اول په سر کې ډاکټر صاحب ته په خپرونه کې د ودان ټلویزیون په خپرونه کې ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ ډاکټر صاحب. تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه کوو د ودان تلویزیون د تخنیکي ټیم نه او سره امان پښتون د تاسو نه او د ودان تلویزیون د لیدونکو ته سلام وایو. ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی. خیر اوسئ. ډاکټر صاحب څه تعارف محتاج نه ډېر خلک یې پېژني، ډاکټران صاحبان او دا شی ناروغان، خو بیا هم زه غواړم چې د ډاکټر صاحب د خولې نه واورو چې د دغه د طبابت سفر د کوم ځای نه څنګه پیل کړی و، کوم ځای سره د خپله تعلق ده دا به مو ښیي، او بل دغه د ډګرانې چې کوم ځای کې اخیستې دومره غټ سفر را کړی ده او هغه سفرونه خو موږ ته معلوم دي، ډېر لیدونکو ته هم معلوم وي، خو هغه لیدونکي چې ودان ټلویزیون سره نه وي دا دوی لیدونکي کېږي، پالوار کېږي، هغوی به هم د د ډګرانو د دې خدماتو نه خبر کړو. ډاکټر صاحب که څه هم زه پوهېږم تاسو ته دغه شیان چې دي دا په زړه پورې نه دي، خو بیا هم د لیدونکو دپاره مطلب دا موږ یوه غوښتنه ده چې تاسو په دې خپل دغه تعلیمي بیکګراونډ باندې په دې کار باندې دوی ته یوه رڼا واچول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زما تعلق د افغانستان نه دی او بیا په افغانستان کې د خوست نه دی او ابتدایي زده کړې مې د پاکستان د مکتبونو شروع شوې چې په میټرک مې ایکسیلنټ اخیسته A ګریډ، او بیا د میټرک د پاکستان یو بل بورډ امتحان وي APC چې پری میډیکل ساينس ورته وایي، دا کې زما ایکسیلنټ A ګریډ اخیستی دی. بیا د لوړو زده کړو دپاره په دولتي بورس باندې بولان میډیکل کالج ته کامیاب شو چې د MBBS ډیګري مې په فرست ډیویژن باندې کړې ده. او بیا د عملي زده کړو دپاره اغا خان هسپتال هر کال د انټرنشیپ او د ریزیډنسي یو امتحان اخلي چې اول تیوري امتحان وي، بیا پریکټیکل پایپ سټیشن امتحان وي. هغه ته موږ امتحان ورکړو چې ډېر ډاکټران د ټول پاکستان نه راغلي وو، په کې موږ کامیاب شو. بیا د کامیابۍ سره دوی بیا هم یو ایوالویشن سیستم لري او ایگزیټ ایگزام لري چې هلته ما زه د بیسټ انټرن ایوارډ ته سلیکټ شوم. 92% ما ایوالویشن و چې هغې پالیسي ده چې ته د مریض سره رویه، طبي اخلاق، ستا علمي قدرونه چې کوم ایجوکیشن دی هغه حسابېږي، او هغې باندې موږ تقریبا 92% ایوالویشن شو چې بیسټ انټرن ایوارډ ته سلیکټ شوم. بیا د دې نه بعد په کراچۍ کې حالات خراب ول، د پښتنو او د خلکو مسایل ول. بیا موږ لاهور ته راغلل، په شالیمار هسپتال کې د میډیکل افیسر په توګه باندې اپاینټ شوم د کارډیالوجي یونټ کې. هلته چې د زړه هغه کې موږ کار شروع کړو د میډیکل افیسر. هلته موږ د ایکو زده کړې او د زړه د قلبي زده کړې د پروفیسرانو لاندې وشوې، او ورسره مو د MRCP تیاری چې د لندن یو معیاري ډیپلومې یو امتحان دی هغه ته تیاری شروع کړه، چونکې چې هلته ما سره په شالیمار هسپتال کې او په لاهور کې ډېر پروفیسران د MRCP کنسلټنټ وو، د هغې لاندې مهارت موږ زده کړو. او بیا چې پارټ 1 او پارټ 2 امتحانونه هم پاس کړ، یو 7 سکیل امتحان دی په لندن کې کېږي چې هغې دپاره زه لندن ته لاړم او مختلف ایلینګ هسپتال په مختلفو شبخانو کې او کورسونه ما وکړل چې ما په 7 سکیل کې 90% نمبرې واخیستې چې دا ډېرې لوړې نمبرې وي. او بیا هغې سره خپل ګران هېواد افغانستان ته راغلو او علمي سفر داسې و. او ورسره بیا خو ډاکټر صاحب تاسې خوست کې وایي که نه، نو دا چې کابل ته راغلی، په دا کابل کې مطلب تاسو اوس خدمات په دې باندې به وروسته خبرې وکړو. خوښه ده، خو اوس به راشو دغه ډاکټر صاحب خبره په دې باندې پیل کړو چې دغه زه غواړم چې تاسو خو په ناروغۍ باندې دا پښتنې تاسو نه ونه کړم، غواړم چې په تخنیکي اړخ باندې د طبابت وغږېږو. دې نه به هغه د طب محصلین هم فایده واخلي، څوک چې طبابت ته نوي راځي دا به هم فایده ته نه واخلي، او د چارواکي چې دا خپرونه ګوري دوی دپاره به هم ځینې مشورې موږ د پروګرام کې سره شریکې کړو. نو هغه په تخنیکي اړخونه د طبابت تاسو پوهېږئ، خو په د افغانستان کې د دومره زیات پرمختګ باوجود شفاخانې مختلفې شفاخانې جوړې شوې، په سلګونو په زرګونو ډاکټران وروزل شول، او دلته د میډیسن د جوړولو کمپنیانې جوړې شوې. موږ په
چې ګورو په نړیوال سټیج باندې موږ ډاکټران ښه نمبر یې خلی خبرونه راځي باوجود دې بیا هم ولې موږ یو مریض خارج ته مجبوره ده. اوس د سوال زه وګت کوم د دې لپاره چې تاسو بیا پر اړخ باندې خبرې وکړئ. نو دغه مجبوري دا د ډاکټرانو د پروزنه کې کمای ده یا موږ د ډاکټر کوالټي خرابه ده که میډیسن دا موږ چې کوم دوايي راغواړو د خارج نه په دې دوايي په کوالټي کې فرق ده په دې پر راوړلو کې فرق ده که نه ستونزه چې شي ده په دې باندې راته وغږیږي. ستا خو په دې یو سوال کې ډېر زیات سوالونه دي او باید ټول ته لږ نشاندهي وکړو همداسې کار مو نه وکړو چې موږ خو هغه بنیادي نکتې باید وکړو. هغه تاسو به ډاکټر صاحب په ستونزو غږیږئ په حل لارو بیا وروسته. سمه ده. ګوره په افغانستان کې د مریض په افغاني ډاکټر باندې اعتبار ختم شوی دی. دغه اعتبار ولې ختم شوی دی؟ په تیرو 20 کالو کې یو مافیا سیستم موجود و. واقعا په د اوس وخت کې چې کوم کادرونه راغلي دي کوم هسپتالې جوړې دي دا بالکل د ډېر 90% کېدای شي چې زموږ د افغانستان ټول مریضان په داخل کې وکتل شي او روغ شي. خو چونکې دلته چې کومه ستونزه ده د پخوانه روانه ده چې دلته یو مافیا سیستم موجود و چې هغه ډاکټران به پوهان په پوهنتون کې هم دی او هلته په دولتي شبخانه کې به هم د رسوخ لرلو او پرایویټ کالجونه هم دوی جوړول. یعنی یو نوی قدر ډاکټر به چې راغی یا د خارج نه دوی به ورته 6 ډایمنشنلی مزاحمتونه پیدا کول. هغه مزاحمتونه به څه کېدل چې که ډاکټر به راغی هغه به هم د دوی په طریقه روان شو چې کومه طریقه کوم لاسلیک کوم سیستم به روان و د لیبارټرۍ د ټیسټو د مریض سره د دوی احساس د جوړولو ډېر کم و. یعنی کومه ډاکټر به چې کوم په کومه سویه روزل شوی و دا چې په هغې په خپله پالیسي باندې یو ناروغ مطلب هغه د هغه ټریټمنټ وکړي دا به یې پرېښوده ځکه هغه یا د کمپنۍ او یا هغه د کومه مافیا چې تاسو یادوئ د هغې په تروب روان شو. ځکه چې هغه مافیا به دونه زوروره وه چې هغه به په قوانینو کې هم لاس لرلو. هغه به مطلب په چې ته به دولتي پوهنتون ته د قدر په نمرو کې هلته به هم دوی ناست ول یا به ته خپل شخصي سیستم ته اړولې یا به تا ته مزاحمتونه و یا به د ځای پرېښودو داسې مصیبتو سره. نو هغه دوی چې کومه طریقه وه هغه کې د مریض چې کومه تشخیص و یا هیسټري وه یا کوم نوی طبابت و دوی پوهان ول اکثر خپل کتابونه په بل چا لیکلي دي. دوی پوهان ترپی ډګرۍ اخیستې دي. یعنې زه درته وایم چې یو پوهان ماته وی چې د مریض سره دونه خبرې مه کوه. مریض په ونه کې یو مرغۍ دی ویوله چې بس سر کار وشي که نه بل ډاکټر ته ځي. د دوی سره دغه احساس و. نو په دې احساس باندې شفا او مریض ته ورکونه ډېره مشکله وه. چونکې اوس چې الله الحمدلله سلیمي امارت هم راغلی دی او هغه وخت انشاءالله د دغه مافیا او د کاړۍ اوس د ختمېدو دی. اوس زموږ دغه قدرونه چې د خارج نه راغلي دي دا ډېر لوړ قدرونه دي او په دې کې هر قسم تخصصي کسان شته. نو موږ د افغانانو مریضانو ته هم دا وایو چې تاسو که په خارج کې د هرې وړوکې ناروغۍ دپاره منډې مه وایئ. تاسو دلته زموږ د دې متخصصینو سره مطلب کېدای شي خو دې دپاره یو طرحه جوړول پکار دي. طرحه به وغږیږو. ډاکټر صاحب اوس دغه تاسو خبرو نه دا واضح کېږي چې موږ ډاکټران چې دی هغه په کوالټي روزل شوي دي ښه روزل شوي دي که نه خبره دي مافیا کول. اوس مافیا ته راځو مشکل په دوایي کې دي په درملو کې مشکل دي. یو خو دغه مافیا تاسو مطلب دا ده چې په دوی نه به OTC دوايان یا لوکل دوايان به لیکلي دغه مافیا تاسو یادوئ که نه په دولتي کچه باندې؟ زمونږ مافیا په هر اړخ کې موجود و چې هغه داسې و چې د مریض سره مطلب په څه طریقه اپریشن ته آماده کول یا کوم ماشین راوړه او هغه ټیسټ ته آماده کول. یعنې د مریض په هغه ناروغۍ باندې چې هغه مریض ته د ده پیسې په ځای باندې ولګېږي او هغه مریض ته هغه لار لیکه برابره کړي د هغه په ځای باندې د تشخیص په ځای باندې به د دوی شخصي غرض یاد و. که چیرې اجتماعي غرض ډاکټر ولري تشخیص او مشکلات دا ډېر آسان و. بل د دوایو خبره ته کوي بالکل په افغانستان کې د کمپنیو د دوایانو چونکې ما دلته کلینیک کړی دی هغه په قسمه سیستم باندې دوایانې جوړې دي او ډېر داسې هم شوي دي چې په خارج کې یوه دوایي اکسپایر شوي د افغانستان ته راغلي د بیرته اکسپایري ډیټ پکې سیټ شوی دی او مریض ته ورکړل شوی دی. نو کله چې مریض که تشخیص هم شي او دوا خرابه شي دا ډاکټري یو ټیم ورک دی. دا یو داسې کار نه دی چې یو ډاکټر متخصص به کار کوي. په دې کې د نرس رول شته په دې کې د فارماسیست رول شته په دې کې د لیبارټري رول شته او بل د دې مافیا غټ غام دا و چې مریض د دوی د هر شي متخصصین و.
په افغانستان کې دا مشکل دی چې یو مریض ما ته راشي نو که مریض ته زه ووایم چې ته بل ډاکټر ته به زه تا لیږم نو دا مطلب د دوی د ذهن په مطابق دا دی چې ته خو ډاکټر نه شوې. نه، په میډیکل یو ټیم ورک دی. زه به په داخله کې پوهېږم، بل به په قلب کې ښه پوهېږي، بل به په ګردې کې ښه پوهېږي، بل به په اعصابو کې ښه پوهېږي. دا مطلب یو سړی هغه کرکټ په ژبه الراونډر باید نه وي که نه؟ الراونډر باید نه وي. باید رایټ فات نن ما یو څو مریضان څو ډاکټران ته لیږلي. دا مطلب نه شو چې مریض ما ته راغلی دی چې ډاکټر جان سره زما تداوي ونه کېږي دا اوس ختم شو. نه، هغه ما پوه کړو چې په دې شي کې زما نه پلانی ماهر دی، هلته ستا ښه ټیسټ کېږي، ستا مطلب هلته لاړ شه، هلته به ستا علاج هم وشي، او که بیا څه مشکل ما سره خبر شه چې مخکې بله لاره لیکو پیدا کو. بله ډاکټر صاحب په دې باندې غږېږو چې دا کومه دوا په افغانستان ته راځي که نه، هغه د ستونزو په حل به وروسته خبرې وکړو. اول په دې وغږېږو دا کومه درمل چې موږ افغانستان ته راواردوو. اوس خو الحمدلله دلته هم ځینې کمپنیانې جوړې شوې دي، خو زه په دې نه پوهېږم که نه. تاسو د یو ډاکټر په صفت کې کیدای شي پوه شئ چې موږ د میډیسن کوالټي خپله څنګه ده که نه. دا کومې دوا چې راوړل کېږي آیا دغه د دې د راوړلو سیسټم دا معیاري ده؟ موږ ته دغه دوا په معیاري ډول باندې راځي؟ پښتون صاحب په دې کې مسایل شته دي چې اوس په بهترۍ روان دي. د اسلامي امارت څخه چې ډېرې نقطې ته دوی مطلب منتهغه دي، اول نه مطلب متوجه دي. اگر چې دوایی د کوم چې موږ ترانسپورت سیستم د بالکل معیاري نه دی، چې کوم ټمپریچر کوم درجه حرارت چې سکیم په دغه وجه باندې خپل کمپنۍ لکه دلته مالونه په بند کړل، دا څو کلونه مسله ده. او بل یو قسم یو بل سیستم دی چې په مختلفو دنیا کې د خارج نه دوایی راوردیږي، تجاري په یو چا جوړوي، دلته پر پرمیت حسابونه دي دا روان وي، څو زیاده دوایی قیمت او شیونه مطلب دلته قیمت زیات شي، کوالټي مطلب معلومات نه کیږي. همدغه شیان مطلب زمونږ مطلب په رایټ فات باندې ولې نه کیږي. که دا په رایټ فات باندې شي، د دوایی په صحیح درجه حرارت باندې په صحیح ټمپریچر باندې موږ رایټ صحیح ځای ته ورسیږي او ډاکټر صحیح تشخیص وکړي او فارماسیست هم مریض ته په صحیح طریقه باندې ګایډ کړي چې دا دوایی خپل ټایم او کور کې مریض موږ دې ته آماده کړو چې دوایی په ټایم وخوړلی شي، بیا علاج 90% علاج زموږ په داخلي وطن کې کېدای شي. ډاکټر صاحب دغه خبره مو د خپلو دلته چې اوس د کومې میډیسن کمپنۍ جوړې دي تاسو ته معلومي، اوس دغه د یو متخصص په صفت تاسو یې د ریزلټ د نتیجې نه راضي؟ زه اوس هم د افغانستان ځنه کمپنۍ دي چې ما یې ریزلټ په خپله وکتو چې دوی ته ما وویل زه یو لوکل سروې کوم، یو 10 بوتله زه یو مریض تاسو ما ته راکوئ د مارکیټ مال د سمپل نه. که دا 2 بوتلو مریضانو 2 کسانو ته کار وکړو، 3 ته نه وکړو، هغه ډېرې خبرې دي. دا 2 ته وکړو زه تاسو ته لیکم، واقعا هغه یې ډېر بهترین کړی دی او بهترین کېدای شي که دې سره زموږ دولت یعنې موږ عوام او تجار همکاري وکړي، زموږ دغه کمپنۍ ډېر لیول ته وړی شو او دغه ملکو کې چې ځنه ځینې کې جوړېږي دغه نه دا بهتري دي چې ځنه دوایانې په کوڅو په ګالۍ کې جوړېږي چې دلته راواردېږي. زه ټولو ته اشاره نه کوم ښې کمپنۍ هم افغانستان ته راځي، خو بدې کمپنۍ هم شته چې ښې کمپنۍ څوک لیکي د بدې کمپنۍ هغه نه تعداد زیات دی. نو زه وایم که هغه ته زموږ د خپلو کمپنۍ ته مطلب هغه ورکو، اهمیت ورکو او دلته موږ د یو ډول د تجارو سره یا د کمپنۍ کسانو سره لیدلي چې هغه زموږ د پالیسي په طرح کې به خبرې وکړو. دغه ډاکټر صاحب لکه موږ خو خامخا د امپورټ دپاره ضرورت پیښیږي دوا کې که نه، ټولې به پوره نه کړو، خو هغه دوايانې چې مطلب یې موږ په وس کې که نه، موږ کولی شو چې اوس کومې دوايانې موږ په لوکل پاکستان نه راغواړو یا نورو هیوادونو نه راغواړو، هغه تاسو ته معلوم یې که نه، دلته موږ جوړولی شو. تاسو څه فکر کوئ که موږ په افغانستان کې خاص کر دغه د میډیسن د کومې کمپنۍ چې د دوایي چې جوړوي دوی ته مطلب چارواکي یا دغه د وخت حکومتونه دې ته مطلب ترجیح ورکړي، اهمیت ورکړي تاسو په دې خبرې په تایید، نو دغه سنټرل ایشیا یا دغه منځنۍ اسیا هیوادونه چې دا اوس نورو ځایونو نه دوایي ورته راځي، دغه موږ په تجارت به ښه اغېز ونه کړي، موږ به دوی سره د دوایي راکړه ورکړه ښه ونه لرو. بیخي کېدای شي افغانستان اوس په داسې وخت کې د دونه ظرفیت لري، دونه کادرونه لري چې موږ د فارماسیوټیکل کمپنۍ لکه برایټ کمپنۍ او د اتل پرما داسې نور پیور لایف ډېرې هغه دي چې هغې سره موږ لیدنه کړې ده او د دوی سره موږ هغه مطلب پالیسۍ د خارج د ملکو د ایکسپورټ د کوالټي باندې هم خبرې کړې دي او د دولت د مشرانو سره هم په دې خبرې کړې دي چې دوی کومې غوښتنې وي چې داخلي ټیکس کم شي. اوس په دغه وخت کې په داخلي کمپنۍ باندې ټیکس زیات دی، په خارجي باندې کم وي چې دلته یو مافیا سیستم دی چې دوی چې موږ د هغه راوړو چې په هغه کې موږ ته ګټه ده. نه، باید دلته چې دی چې داخل کې یو شی جوړیږي موږ د دې کمپنۍ مالکانو سره خبره وکړه چې که یو شربت لازم جوړ شي نو دلته عوام تعداد دونه نه دی، نو ضرورت په مطابق باندې خرچه په ډیره راځي، که یو شی په ډیر تعداد جوړ شي نو ایکسپنسیز کمیږي،
کوالټي به د ایکسپورټ کوالټي کېږدو یعنی آیسو سرټیفاید کوالټي به کېږدو او یوه کمپنۍ کې به یو شی جوړوو چې هغه ټولې کمپنۍ هغه به سره شریک وو چې کوم مالکان دي دوی د پیسې ګټې به سره شریک کړو. لکه دې دپاره موږ اوس د انجکشن پلانټ ته ضرورت لرو، انفیوژن پلانټ ته ضرورت لرو چې په دې باندې موږ هم فیزیبیلیټي ریپورټونه هم جوړ کړي دي او په کمپنۍ کې یعنی مختلف تجار یو ځای ګډ کو په یو ځای کار پې وکړو، ګټې د شریک شي خو د یو ځای نه تولید شي چې هلته د مزدور خرچه الته په ډیر تعداد باندې خرچه د پاکټ ډابي دغه شیان چې راځي نو قیمت غورځيږي او بل د دولت نم غوښتنې دي چې دوی ته موږ ته هغه لارې برابرې کړي د خلکو ته چې موږ دغه دوايانې ازبکستان، تاجکستان، ډیر ملکو ته چې پاکستان موږ ته راکولی شي، هندوستان موږ ته راکولی شي، ایران غوندې ملک موږ ته راکولی شي طبابت په ډاګر کې، نو موږ آیا ولې نشو کولی چې هغه کوالټي دلته موږ تیاره کړو او موږ خارج ته ایکسپورټ ولې نه کړو چې په معیار برابر شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوس په دې باندې راشو موږ په دې خبرونه کې بعضې انټرنیشنل شفاخانې چې دي یا موږ چارواکي دي د عامه روغتیا وزارت دا به مرکټ کوو چې دا خبرې چارواکي واوري. اوس به د طبابت معیاري سیستم ته راشو. څنګه کولی شو چې په افغانستان کې یو معیاري طبابت راغوکو چې په یو خدا شانتي ستونزې چې هغه خامخا خارج ته تک ته ضرورت وي خو په عادي مریضان چې موږ نه بل هیواد ته لاړ نشي موږ څنګه کولی شو چې یو معیاري طبابت را جوړ کړو؟ د دې لپاره ډېره اسانه طرحه ده. باید موږ په ډاکټرانو کې یو د احساس سافټویر انسټال کړو چې دوی سره ډاکټر چې شي ته وایي ډاکټر په اصلي معنا کې مور ته وایي، کومه مور چې هغه به ساده کوي او ښه نیت به د مریض په برابر لري چې د مریض ښه شي هر څه ته چې ښه شي که ما سره ښه شي او که د بل ډاکټر سره ښه شي، داسې نه چې بل ځای کې دې مړ شي او زما په کلینیک کې دې ښه شي. دا نیت به لري او دویم چې دی په خپل فیلډ کې به تخصص لري او دریم چې دی د مساوات په بنیاد باندې به دی څه کوي علاج کوي او اجتماعي غرض به لري. دا څلور کرایټیریا د ډاکټر دپاره ضروري دي او بل ټیم ورک چې دی په هسپتالو کې د نرس زمونږ اکثره مشکلات په هسپتالو کې ما سروې کړي دي زما ځکه چې زه د راما ټیکنالوژي د هغې په بیس باندې شاته راځو چې موږ څه شلو کالو کې څه سروې ګانې کړي دي چې دلته کومې کمزورۍ دي. زمونږ یو خو دا دی چې زمونږ نرس هم د ډاکټر نه پورته وي. زه دا نه وایم نرس زمونږ رایټ هینډ ده، خدای باید خپل کار وپېژني، لیبارټري والا خپل کار، فارماسیست خپل کار وپېژني. زمونږ اوس هم په د شفخانو کې یو داسې مافیا سیستم اوس هم موجود دی په د پرایویټ سکتورونو کې که په دولتي کې دي چې په ځای ځای کې یو ټیم ورک کار نه کوي، د یو بل د پښې نه راغورځونه کوي. اکثره یو بل دا چې یو مریض ما ته راشي بل ډاکټر کتلی دی، زه ورته وایم دا خو بیخي ډاکټر نه دی، دا خو بیخي دا نه دی، دا د مریض په ذهن کې شک اچوي د ټولو ډاکټرانو په خلاف. تاسو ته زه یوه خبره وکړم، موږ یو څه وخت د اورالونه اخیستل دلته د منټل هیلث مریضان چې راتلل موږ سره به جنګونه کول، بیا موږ یو څه وخت څه وکړل په عامو کپړو کې د ډاکټرۍ کوټ موږ لرې کړو چې لرې مو کړو د مریضانو زموږ سره راویه د کورنۍ غوندې زموږ هره خبره باندې عمل کولو، مخکې به هره خبره زموږ سره د عمل کولو. نو موږ د دې نه دا معلومه کړه چې د افغانستان خلک چې دي په افغانستان کې د ډاکټر نه یوه یره پیدا شوې ده، هغه یره څنګه ختم کړو. هغې دپاره کومه کوالټي کنټرول چې دې سره د وزیر صاحب سره ما لیدنه کړې ده په دې چې د منټل هیلث لارې موږ څنګه کولی شو چې طبي اخلاق ډاکټرانو ته وښیو. طبي اخلاق دا نه دي چې زه دلته حجره ده زه چای ورکم او ښه ستړي مش ورته وکړم او بیا هغه نه بعد د چا کوم حق دی د مریض په ډاکټر باندې هغه زه ووایم. طبي اخلاق دې ته وایي چې مریض په صحیح طریقه باندې تشخیص کول، چې هغې په صحیح طریقه باندې هیسټري اخیستل دي، تاریخچه اخیستل دي، فیزیکل معاینات کړل دي، هغې نه بعد د ټسټونه هغه ټسټونه وشي چې مریض ته ضروري وي، د مریض تشخیص ته ضروري وي، ټریټمنټ ته، هغه نه چې زما په شفخانه کې به وي ټول به کېږي. د دې نه علاوه یو صحیح ځای ته ولېږلی شي، هغه متخصص ته ولېږل شي، هغه نه مخکې دغه ډاکټر چې هغه بل ډاکټر ته مریض لېږي د کاتې دپاره نه وي، دې دپاره وي چې هغه ګایډ کړي چې دا ډاکټر په دې پښه کې دا د مسایل کیدی شي، دا به دی درته ووایي د ده په ژبه بیا اورئ. او زموږ دغه ټیم ورک بیرته جوړونې دپاره مونږ کولی شو چې یو بورډ جوړ کړو او دلته چې کوم کادرونه زموږ سره راغلي دي، خارجي کادرونه ډېر راغلي دي نن سبا چې هغه واقعا په خارج کې طبابت د افغانستان نه پورته ده، که دوی هر څه وایي. دوی یو بله پالیسي ایښې ده چې دلته د افغانستان کې انټرنل پالیسي څه ده چې دلته به
90% وي او خارج نه به زیاتې نمبر راوړي. ټیک شو ما خو د لندن نه 90% نمبر اخیستی، هغه خن نه مې 92 دي، خو هلته په 90% نمبر یا 90% نمبر په طبابت کې اخیستل ډېر ګران کار دی. که په سی پی اس کې وګوري ول الته چې دی په هغه تخصصي سیستم کې چې دی هغه ماته معلوم دی دا کرایټریا کې باید چینج راشي، او بل بورډ چې د کوم دلته ناستي په قوانینو کې یا داخله ارزیابي کوي یا ارتوپیډیک ارزیابي کوي یا بخارج نه ډاکټران، هغه ډاکټرانو کې داسې دي چې مونږ اکثره چې دی هغه په هغه لیول نه دي چې د کوم خیري چې اوس په لندن کې څوک تعلیم وکړي په هغه خان کې وګوري هغه سټینډر هغه معیار کې کار وګوري، او دلته مونږ یو شبخانه ته لاړ شو د معیار کو ختمن فرق دی په کوالټي کې په طبابت کې. اوس 7 سکیل ایگزام څنګه کیږي کنه، دوی باید د چې کوم د خارج نه کوم کادرونه راغلي هغه نیم کسان په بورډ کې کېنوي چې هغه کېنوي چې زموږ انټرنل او ایکسټرنل پالیسی جوړه کو، او پنتونونو ته چې کوم زموږ سټوډنټ دي د طب دلته یو عجیبه خبره د خلک بزوی په دې خاطر ډاکټرۍ ته ورکوي چې زه دولتمن شمه پیسې وګټم، د دې لپاره نه ورکوي چې زما زوی یو ښه مور شي، یو با احساسه سړی وي، او خلک راشي او خلک چې دي الته یو هندو په مسلمان شي، د دې لپاره چې دونه ما احساس د ډاکټرۍ په ده کې وي چې خلک دلته زموږ دغه مشکل دی. نو کله چې ته اول نه ستا پلار دا ذهن جوړ کړی چې زما زوی ډاکټر شي هغه به پیسې ګټي، نو هغه ډاکټر خو به 24 غنټې سوچ په دې کې نه وي چې زما مریض څنګه ښه شي، سوچ به په دې کې وي چې زه څنګه پیسې وګټم، څنګه بلډینګ جوړ کړم، څنګه نمره واخلم، څنګه پرایویټ پنتونونه چې دا اوس خلاص شوي دي په دې کې د دوی سوچ وي کوم ځای کې زه څنګه لارې پیدا کوم. د دې لپاره باید موږ د ساتمې وزارت سره د قوانینو سره چې هغه یو 3% خلک وي، موږ اجتماعي چې کوم عام خلک یو، کوم عوام یو، کوم مطلب تجار یو، په کوم او کوم انجیوز چې مؤسسات راغلي دي دا مؤسسات خلک جوړ کړي دي 100 روپۍ اخلي 10 په مریض لګوي 90 روپۍ ځان ته ګدي، نه چې کومه مؤسسات کا واقعا د دې پر راغلي وي چې موږ په صحت برخه کې د موږ سره دوی هیلپ کوي، موږ ورته طرح پالیسي جوړو، دوی د موږ سره هیلپ وکړي چې د افغانستان طبابت پر مخ لاړ شي. زه وایم چې زموږ نه د کادرونو کمی ده، نه د ظرفیت کمی ده، صرف د احساس کمی شته، او یو میډیکل اخلاق موږ نه زده، طبي اخلاق باندې کار وشي، او ډاکټرانو نرسانو او زموږ څونه چې دي ته باید د منټل هیلث لارې هغه سافټویر انسټال شي چې دوی د مریضانو کې هغه بیرته هغه یقین پیدا کړي، دغه یقین چې د مریضانو په موږ نشته. دلته موږ یو مرض تشخیص کو، هغه مرض په پاکستان کې مغاوي، خو چونکې بیا مریض غلطه زی الته ورته وي چې دغه مرض د بیا پردي ملک ته زی الته کریه ډېر شیان مصرفوي، اگر چې پیسې نم لري. د دوی یوه یره د ډاکټر نه پیدا شوې ده، هغې یره دپاره چې زموږ دلته په کابل کې د منټل هیلث د ادارې سره موږ ولې راغلي یو، په څه ډول یې کوو، او کوم پروتوکول موږ روان کړی دی چې 90% کارونه تکمیل شوي دي، 10 پاتې دي چې دا زموږ یو ډیمو سنټر دی، او په دې کې وزیر صاحب سره موږ خبرې کړې وې. دغه ډاکټر صاحب دا کومې خبرې چې تاسو موږ سره د په کیمره مخامخ کوئ دا تاسو چارواکو سره دلته شیر کړي دي، مطلب اکثره چې دي زموږ د افغانستان خلک او چارواکي په ډیرو خبرو خبر دي، او ډیر چې دي دوی په دې اخته دي چې په دې اساساتو باندې، خو یو وزیر یا یو سړی به څه کار وکړي، یو ساتمې یا رئیس به څه کار وکړي، هغې ته شاوخوا مافیا او سیستم موږ عوام یو خلکو دا موږ څنګه کامیاب کو. نو د دې لپاره موږ چې د کوم منټل هیلث پروګرام سره کابل ته راغلي چې اگر چې زه یو داخله متخصص یم، خو دلته زموږ د منټل هیلث پروګرام باندې دا کار کوو چې د افغانانو په ذهنونو باید کار وشي. که ډاکټر دی هم مریض ده د 40-50 کاله، او هغه که انجینر هم دی مریض دی، دغه مریضي دوی د ذهن نه دغه منفي سافټویر او مثبت سافټویر بیرته پکې څنګه انسټال کو، د احساس دوی ته څنګه پیدا کو، او مریض کې دغه شک چې دلته د علاج کېدی شي، دغه شبخانې دی نه کمې نه دي، او دلته زمونږ د علاج د لارې څنګه اسانه کو مریض ته، او مریض ته څنګه غیږ خلاصه کو، دغه بیرته یقین په مریض کې په افغاني ډاکټرانو په افغاني شبخانه کې پیدا کونه، او بیرته زمونږ تخصصي نظام چې دی د دې لپاره کار کونه دی چې زمونږ مخکې څنګه مطلب ډاکټران اکټیو کو، او ډاکټران بار بار چې دی نوي کورسونه واخلي، بار بار د دوی ریپیټډ چې دی علمی سیستمو ته داسې نه لکه کمپنۍ چې څوک بوزي او هلته نوره مطلب یو څه کېږي او هغه چې دلته راشي او په علمي سفر تلم، دا علمي سفر نه ده. علمي سفر هغه دی چې مطلب په یو هسپتالو کې کوم ټیکنیک زده کول وي. او موږ دا هم وزیر صاحب ته خبره وکړه، زه د وزیر صاحب په خبرو باندې راځم چې د ساتمې وزیر صاحب سره د منټل هیلث په باره کې چې موږ خبرې کړې وې، کومه ټیکنالوژي چې موږ راما ټیکنالوژي افغانستان ته راوړې ده، دا ډېر د لوړ ظرفیت کس و. ما ته وویل
چې زه به اولین مریض وم چې زه به درځم، زه به هلته تداوي کوم. دا د ظرفیت و. او بل یې چې تاسو ډېره لوړه ټکنالوژي راوړې ده، دا به څنګه کېږي چې د افغانستان دغه خلک په دې پوه کوي؟ نو ډیره مننه ډاکټر صاحب. لیدونکو ډاکټر صاحب چې اوس په کوم ځای کې موجود ده دا چې دی دغه کومه ټکنالوژي تاسو ته ښیي، دغه سنټر به هم تاسو ته ښیو. او ډاکټر صاحب دغه په لنډ تفصیل کې دغه راته خلاصه کړه چې تاسو دا اوس کوم کار روان کړی دی، کوم مصروفیت لرئ، دا څه پوزیشن ده او خلکو ته به یې ګټه څه؟ مونږ د دې مرکز کې زمونږ کار د سایکالوجیست روزو او سوشل ورک روزو او هیلث اډوایر روزو، او سره یو ډیمو سنټر چې مونږ یو 10 مریضان په یو انټرنیشنل پروتوکول باندې چې پاکي به داخله متخصص ناست وي، پاکي به سایکالوجیست ذهني متخصص ناست وي، پاکي به یعنی انتروپولوژیست د انسان د پیژندنې یو ډاکټر ناست وي چې هغه د سوشل سوسایټي په باره کې معلومات لري. کله چې موږ ته مریض را داخليږي موږ مریض ګورو او د مریض تاریخچه اخلو او دغه نه فزیکل معاینات چې کوم ډاکټر پر مربوط وي او کوم ضروری لیبارټي یو ټریټمنټ پلان جوړیږي. دا ټریټمنټ پلان دا دی چې د ذهني مسایل لکه ایچ پایلوري، شاکر، فشار شو، دا باید په نسخه باندې یعنی په ډیسچارج سمری ولیکل شي. اوس وخت کې په طبابت کې چې مریض داخل شي ډیسچارج سمری ورکوي، مونږ چې دلته کوم ډیمو سنټر جوړ کړی دی چې دوی ته پریکټیکلی خودنه کوو، بیا دغه پروګرام په سالویر د ولایتو کو په دولتي شفخانو کې هغه لپاره خلک روزو په روزنه باندې اختایو، بیا الته شروع کوو چې څنګه مونږ اسانۍ سره مریضانو باندې یعنی عامه په هوای وکړو، یو مرض باندې څنګه دوی پوي کو. بیا د دې ټریټمنټ پلان دا چې دا ذهني څه مشکل لري، یعنی انزایټي لري، ډیپریشن لري. که یو مریض انزایټي ډیپریشن لري په صحیح توګه باندې د ستا تداوی د داخله تداوی صحیح نشي په عملي کولای. او بل هغه سوشل څه مسلې دي، یعنی اجتماعي څه مشکلات لري. آیا دغه پروګرام چې د مونږ کوم پلان ورکوو، د کوم مریض کوم ډاکټر ته ریفر کوو یا کوم اپریشن ته ریفر کوو، آیا دوی هغه لیول دی چې کولای شي چې نشي کولای کومې لارو ته پیدا کو، آیا کوم د انجیو په تور باندې وکړو، دولتي شفخانه ته ولېګو، د چانه پیسې ورته واخلو. په دې پروګرام کې مونږ تقریبا اوسه پورا 50 سایکالوجیست چې د خارجي 6000 ډاکټران چې زموږ سره لیډ کمیونټي په د لینک کې ده دا ورزل چې هغه 6 ډایمنشنلی مطلب علاج بالغذا چې نیوټریشن څونه رول لري. اکثره مریضان چې دوی انټي بایوټکس ورکوي هغه په جسم کې غذا نه وي، هغه جسم نه خپل خوړلی شي، نه بهر نه سپلیمنٹ ورکوي، نو مریض قوت مدافعت چې کمیږي، نو مریض به بار بار انفیکشن، بار بار میکروب اخلي، بار بار هسپتال کې داخليږي. او بل زمونږ په دې پروګرام کې چې کوم زمونږ د منټل هیلث اداره ده دا کنټرول یعنی د سوشل منټل او فزیکل پرابلم پریونشن کې کار وکړو چې هغه مونږ درویش کاله سرچ ریسرچ شوی دی چې په دې کې تقریبا د 6000 د ډاکټرانو کمیونټي چې هغه وارما ټکنالوژي ورته وایي چې څنګه د موجوده د کمپیوټر په ژبه باندې چې سافټویر هارډویر دی او علاج بالغذا څنګه یو فایل انسټال کو او یو څنګه یو بیکاره فایل د ذهن او وباسو، لکه څنګه ما د احساس خبره وکړه او څنګه موږ یو په اسانه ژبه باندې په د احساس په ژبه باندې د میډیکل ټرمینالوژي عام خلکو ته بیان کو، لکه یو فشار چې د ټول خلک فشار پیژني. خو موږ د فشار تعریف مریض ته څنګه کوو چې فشار څه شي دی؟ غوسه جامه مالګه جامه سل سرونه خښتول کوه، سل سرونه ما خښتوه، مالګه ما خوره، نو ستا فشار به کنټرول وي. داسې ډیپریشن مرض د موږ دوی ته په اسانه ژبه باندې چې 99% خلک پې پوه شي چې ډیپریشن څه دی، توجه چې ختم شي، دلچسپي به ختم شي. چې په یو ماحول کې د دلچسپي ختم شوه نو امیده بشي. اوس 10 منټه د پاره نو امیده، یو کال د پاره اوس څنګه په دې کې توجه انسټال کو په دې انسان باندې د 15 حواسو په ذریعہ باندې. کته سو ګوري د ناروغي چې دی د ټولن ناراضي د 15 حواسو په ذریعہ باندې جسم ته داخليږي او حالت ذهني بزین کې ریکارډ کیږي او بیرته په جسم کې هارمون نیورو ټرانسمیټر چې دی آغا چینج کوي، انټرنل اعمال چینج کوي او انټرنل اعمال نه بیا ایکسټرنل بیهیویر چینج کیږي، عادتونه چینج کیږي. نو دا موږ څنګه کولای شو چې انسان د 15 حواس چې دی دا صحیح استعمال دوی ته وخایو؟ ډاکټر صاحب تاسو د انسټالیشن خبره کوي د سافټویر د تاسو کومه ماشينري وی کې خبرو په واسطه د انسټالیشن دغه دا چې کومه ټکنالوژي ده په دې کې 15 پایپ سنسز تراپی وته وایي، یعنی په دې کې ټاکینګ تراپی ده چې سی بی ټي کاګنیټیو ټاکینګ تراپی چې په خبرو باندې علاج دوی سره کوي. بل په دې کې انیمیشن دی چې کوم سافټویر یو شی په هغه وخت کې موږ دوی ته خایو
رنګونه دي کلرز دي چې د دوی په ذهن کې چې بار انیمیشن دي چې هغه راځي هغه څنګه مطلب په کانشس مایند کې څنګه مونږ سب کانشس مایند کې هغه نیگیټیو تھاټس چې د انکانشس مایند راځي هغه پاتوي څنګه بلاک کو. بیا د دې 15 حواسو په ذریعہ باندې ایکسرسایز دي چې پاکه ټچ دی ایکسرسایز دی فزیوتراپی ده اکوپیشنل تراپی ده او بل علاج بالغذا خاص کر په انټي اکسیډنټ باندې چې انټي اکسیډنټ مطلب د لوی مطلب یو شی دی چې په جسم کې ناروغي ولې راځي په دې باندې بل خبره وکړو. زمونږ جسم کې دوه شیان دي یو اکسیډنټ دی یو انټي اکسیډنټ دی. اکسیډنټ چې دی کله چې اکسیجن سوځي د انرژي لپاره زمونږ په جسم کې اکسیډنټ پیدا کیږي بیا علاوه په جگر کې ینه کې هغه لپاره نیچرل ګلوټاتیون راځي هغه سکوینچ کوي خوري. کله چې اکسیډنټ لیول زیات شي انټي اکسیډنټ کم شي نو بیا څه کیږي اکسیډیټیو سټریس پیدا کیږي. د اکسیډیټیو سټریس هغه سټیټ دی چې په دې وخت کې د انسان ته جسم ته ناروغي داخليږي. کدا اکسیډنټ چې دی دا په ډي ان اے پورې ټچ شي کینسر پیدا کوي. کدا چیرته زمونږ په پروتین او په نور سیلې په مفصل کې جوړ شي نو الته روماتیزم پیدا کوي. یعنی هر ټول هغه ناروغي چې جاری دوايان غواړي کرونیک ډیزیز وته وایي دا بیکاز اف اکسیډیټیو سټریس دی. زمونږ په دغه سنټر کې د اکسیډیټیو سټریس منیجمنت او هغه ته پریونشن کې چې څنګه پریونشن وکړو څنګه د مریض قوت مدافعت لوړ کو په ایکسرسایز باندې په غذا باندې ورسره چې په داخله یا په جسم کې کوم کمی زیاتوي یا اپریشن غواړي کرن میډیکل هغه خو د جنگ اخري میدان دی. د اخري میدان سره زمونږ ټیکنالوژي یعنی راما ټیکنالوژي چې مونږ په د 3 کالو کې ټول دنیا ته رسو دا په 2010 کې راتلونکي وا چونکې د کووډ 19 دی وجنه په دې باندې جلدی وشو چې دنیا ته ډیره اړینه ضرورت ته چې موږ په دې پایپ سنس تراپی او علاج بالغذا کې کار وکړو چې اکسیډیټیو سټریس کم کو. د اکسیډیټیو سټریس په یو بل مثال درکم ځکه چې ډیر خلک په دې ډاکټران په هم په دې اکسیډیټیو سټریس او په انټي اکسیډنټ باندې چونکې د موږ د ادارې درویش کاله ریسرچ کړی دی تحقیق کړی دی. کله چې د اکسیډیټیو سټریس لیمټ د 500 نه د مکمل انسانیت زیات شو نو بیا هپاتایټس بی او سی راغله. دغه وایرسونه بهر موجود په جسم نه اٹیک وکړو. بیا کله چې دا د اکسیډیټیو سټریس د مکمل انسانیت کې چې یو انسان بل ته ضروری ده په ټولنه کې هغه انسان موجود وي هغه هم د وایرس لپاره هوست دی نو هغه اویا ته ورسېدل بیا ایچ آی وی وایرس راغی چې په جسم کې مطلب ایډز پیدا کړل قوت مدافعت باندې اٹیک وکړو سټرین دی بدل کړل. کله چې د دې د اکسیډیټیو سټریس 90% ته ورسېدل په دنیا کې کورونا راغله ځکه چې کورونا هغه مرض چې اوالی په 15 حواسو باندې اٹیک کوي. زموږ ټیکنالوژي هم په 15 حواسو باندې الته د 5 سنس دي دا اکټیویټ کوي. کله چې ستا بهرني 15 سنس مطلب اکټیویټډ شول موجود شول تاسو کا فکر وکړئ انسان اکثره چې موږ بازار ته وځو اکثره خلک یا په گذشته کې وي یا په آینده کې وي ډیر خلک په موجوده کې کم خلک په موجوده کې دي. نو ناروغي کله راځي چې کله انسان یا ډیر په گذشته کې وي یا ډیر په آینده کې وي پریزنټ نو وتلی وي نو دا وخت کې ناروغي داخليږي. نو موږ په دې راما ټیکنالوژي یا د دې سنټر نه چې کوم سایکالوجیست روزو یا موږ دلته د وزیر صاحب سره په دې کې خبرې کړې چې موږ د 10% کار پاتې د دې لپاره موږ خاص ټیکنالوژي ماشینونه راوړي دي چې هغه دوی ته مختلف قسم د دوی ټچ پریزنټ کوي د دوی په بوی باندې یعنی سمیل هیس موږ پریزنټ کوو دوی ټیسټ څنګه پریزنټ کوو د دوی د سترګو چې کوم استعمال له پیغه باندې او په غوږو باندې کوم ټاکینګ تراپی چې زموږ په هغه وخت کې سایکالوجیست کوي هغه یو 6 ډایمنشنلی سافټویر دوی ته څنګه ورکو چې هغه په کور او چیرته چې روان وي هر وخت دوی سره ډاکټر نه وي هغه قدمونه چې دوی ته خلی هغه خبرې وریادېږي بیا زموږ هغه خبره دوی په ځان عملي کوي یو تکرار عمل دلته پې کوو چې دوی عادت ته واوړي. نو تکرار عمل چې دی هغه عادت ته وړي. نو ځینې عادتونه چې دوی کې بیکاره عادتونه دي بیکاره احساسات دي بیکاره فیلینګز لري هغه څنګه موږ د دوی نه لرې کوو. ډیره مننه ډاکټر صاحب. لیدونکو هغه ملګری چې ماسلین وي یا څو غواړي ډاکټر صاحب نه شخصي پوښتنه وکړي نو هغه ډاکټر صاحب مهربانه سړی دی تاسو ته موږ پیج باندې واتس اپ نمبر دی هغه ته میسج کولای شئ موږ تخنیکی ټیم به تاسو ته د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر درکوي. نو ډاکټر صاحب د کومې تاسو ته چې د ماشينري وخاله د ماشينري باندې دلته په دې سنټر کې کار روان ده نو چې سیټ شي په عملی توګه چې دلته د ناروغانو علاج کوي ډاکټر صاحب په دې به اغل ته بیا یو ویډیو پروګرام هم جوړو چې عملی خلکو ته وخی او څونه افیکټیو دا چې علاج د متدینو مطلب په 200 سیشنو کې هغه موږ 40 ورځې کې کوو
مریض بالکل معتاد روباسو خپل نارمل لایف ته په دوی کې د بچ دا ډیره ضروری ده. نو دغه ماشينري چې دا چې کله دوی ولګول موږ برازو په دې به عملی د سنټر بم د تخیو او دغه مریض چې دوی خکړې مریض سره به انټرویو کو ډاکټر صاحب هغه کوم ماشينري چې خې ماشينري دلته راغلي کسان په لګیاو دې د سیټینګ کوي. بیا هم ډیره مننه ډاکټر صاحب چې ودان ټلویزیون ته مو وخت ورکو. ان شاء الله که موږ دغه بعضی پښتني دي تاسو سره به ان شاء الله انلاین راځو په بعضی ناروغي به خبرې کوو. خدمت کوي تاسو نه ډیره مننه کوو چې تاسو زموږ په دې کارون باندې موږ اختاو تاسو خبر شوي راغلي. ډیره مننه تاسو ټول ټیم نه او لیدونکو نه. خیر اوسئ. بس د چارواکي چې موږ د خبرونه ګوریم هیله ده چې ډاکټر صاحب د خبرو ته توجه وشي او ډاکټر صاحب نمبر موږ تاسو ته درکو او کولای شي ډاکټر صاحب نه په دغه بخش کې تاسو استفاده وکړئ. تر بلې خبرونه پورې د الله پامان.